السلام علیکم. نن موږ سره د خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي ډایریکټر ډیره محترمه حلیمه اقبال ملمنه د زموږ د هغې نه بعد د کلچر ټوریزم باره کې څه سوالونه دي څه پوښتنې دي هغه به ترې کوو. میم ډیره زیاته مننه ډیره شکریه موږ سره د ناستې موږ له د وخت راکولو. ثانک یو سو مچ او چې تاسو دومره راغلې او زمونږ د پاره لکه دا ایشو دا پودکاسټ هم ارینج مننه جی. میډم د ټول نه لومبۍ راته ووایئ ریسنټلی تاسو هنر میله په پېښور کې وکړه. اول خو راته ووایئ ریسپانس څنګه و؟ یاره جی مونږ خو 15 16 17 مې باندې په دلته نشتر هول کې هنر میله ارینج کړې وه او ماشاءالله ډیر زیات خلک پکې رالل ډیر کراوډ و زموږ چې څومره سینیر بیوروکریټس دي هغوی ټول راغلي وو نور پکې د آرټسټ کمیونټي نه راغلي وو سینګرز پکې راغلي وو آرټیزنز خو خیر دا خو د هنرمند افرادو لپاره نو آرټیزنز خو خو لکه فیملیز ډیر زیات راغلي وو او هغوی ډیر خوشحاله شو چې لکه مونږ رالو داسې پلیټ فارم دی ځکه چې لکه مونږ دا ایکسکلوسیولی فور فیملیز وو او ډیر سیکیورډ ماحول وو نو لکه دا یې ډیر ښه فیډبیک او ډیر ښه ریویوز بالکل لکه څنګه تاسو په پېښور کې د خصوصا د فیملی دپاره داسې ایونټس ډیر زیات کم کېږي نو موږ ته ډیر زیات ضرورت دی. ښه میم د هنر میلې په حوالې سره سروزې وړاندې که تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې یو کمپین روانو یو خبر چې دی وایرل چې په دغه چې کوم ایونټ دی په دې تاسو 3.5 کروڑ روپۍ فنډ د دې دپاره او په ګراوند باندې دومره سخت ښکارېدل نه دغه باره کې به څه وایې؟ نو به زه به دا ووایم که زموږ سرکار له دې که دومره مالداره وي نو مونږ خو د ټولو لپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره وه خو دا بالکل هسې رومرز وو صرف زما نشي خیال چې لکه دومره پیسې سرکار د یو ایونټ لپاره ورکولی شي ځکه چې مونږ ته نورې ډېرې زیاتې مسلې دي او پته نه چې دا خلکو په کم لکه دا د خلکو مس انډرسټینډینګ و چې دا په کم بیس باندې داسې رومرز هغوی خواره کړو او لکه هغوی ته ډېره ښه پته چې لکه دومره فنډ د دې لپاره نه دی الوکیټ دا پته ولګېده چې چا کول ولې کول؟ یاره چې نو ما خو لکه تاسو ته پته مونږ سره خو نه څه ثبوت شته نه څه دغه شته خو لکه داسې لکه میبي آرټسټ کمیونټي کې داسې خلک شته چې هغوی دا وایي چې نه لکه په دې ډېرې زیاتې پیسې لګولي دي نو چې اوس هغوی ته دا مس انفارمیشن چا ورکړه خو لکه پروپیګیټ شوي چې کم دنو هم زموږ د آرټسټ کمیونټي کې دننه خلکو لکه دا شیز پروپیګیټ کړي. صحیح. میم په هنر میله کې چې کوم هنرمندانو څه ګڼئ د هغې روزګار ته څومره فایده وشوه په مالي حالات هغې ته څومره فایده وشوه د هنر میله کې د هغې سټالز لګېدلي په دغه سټالز باندې شرکت کولو کې؟ یاره جی بس مونږ خو تاسو ته پته مونږ ویله یو داسې پلیټ فارم ورکړه چې لکه دلته اوس څومره پرایویټ ایونټس کېږي ډېر به کېږي بیرکس کې کېږي یا داسې نور ځایونو کې خو لکه په هغه ټیک ټاک پای باندې ټیکټینګ یا که ټیکټ پې که نه وي خو سټال هولډرز چې کوم دي نو باقاعده پیسې ورکوي نو تاسو ته پته مونږ خو اول دا کوشش وکړو چې لکه مونږ دا سټال هولډرز لا ټول فری آف کوسټ مونږ چې کوم دي نو لکه سټال پرووایډ کړی دی نور د دې نه علاوه مونږ دی فری آف کوسټ چې کوم دی لکه فری ټرانسپورټیشن مونږ دی له ورکړی فری سټې هم ورکړی لنچ هم ورکړی ډینر هم پرووایډ کړی دی او مونږ صرف د دې مقصد دپاره چې دی څومره لکه پروفټ دی ته پاتې کیدی شي چې لکه دی خپل مارجن کم وساتي چې زیات نه زیات سیل د دی وشي او دی ته پروفټ چې کم دی نو زیاده پاتې شي نو لکه دې دپاره لکه مونږ لکه فری انټري م ایښې وه او لکه نو زما په خیال دی خو ای خو ډېر خوشحاله وایي وایي چې نه لکه زموږ ډېر ایکسپوجر هم وشو ډېر پروموشن هم وشو ځکه چې لکه خلک رالل دلته ډېر زیات خلک راغلي دا 3 ډیز وو نو ډېر ښه کراوډ راغی او زموږ ډېر ښه سیل شوی دی. صحیح. مډم لږ به د هغه فنکارانو خبره وکړو که مونږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې زموږ چې کوم فنکاران دي هغوی چې کله د بوډاوالي وخت لاړ شي یا بیمار شي رنځور شي د هغې نه بعد د هغوی ډېر د غریبۍ او ډېر د مفلسۍ ژوند ته کیني. کلچر اتھارټي چې دا د هغې دپاره د علاج په مد کې څه کوي څه داسې پلان پروګرام شته؟ او جی بالکل زمون خو کلچر اتھارټي لاست ایئر هم چې کم دی نو زمون فنکارانو له لکه ډېر چیکس کېدی شي تاسو خبر شوی ډسټریبیوټ کړي مو اوس هم مونږ سره چې کم دی باقاعده د دې لپاره یو فنډ مونږ دغه کړی انډاومنټ فنډ په نوم باندې نو هغه چې کم دی نو مونږ به هغه فنډ اوس د هغې دپاره مونږ یو فایل موف کړی دی او بیا به د هغه مونږ ایډورټایز کوو چې داسې ضرورتمند کسان چې کم دي هغې مونږ ته چې کم دي مونږ د اپروچ کړي چې مونږ هغوی له
د هغې چې کوم ضروریات دي د هغې مطابق هغوی له پیسې ورکړو. په دې کې لکه مونږ خپل پرسنټیج ایښی دي. څه پرسنټیج دا دي چې لکه کم ډیر زاړه خلک دي، بوډاګان دي، اولډ دغه دي، د هغوی دپاره بیل دي چې کم ډیر زیات بیماریان دي، څه کرونیک ډیزیزز کې مبتلا دي، د هغوی دپاره بیل یو پرسنټیج دی. او داسې دی کې زموږ داسې ینګ آرټسټان هم دي چې لکه څه وسې نه رسي او داسې څه ایمرجنسي یا څه ډیر کرونیک ډیزیز کې هغه دغه شي، نو د هغوی دپاره هم په دې کې خپل یو پرسنټیج دی. نو انشاءالله ډیر زر به مونږ دا شي ایډورټایز کوو او دوی له به دا ورکړو. صحیح، دا ډیره ښه خبره ده میم که مونږ وګورو اکثر لکه میراوس هغوی چې کله وفات کېدل، هغوی چې کله بیمار نو ډېر د مشکلاتو سره مخ نو الله دې وکړي چې داسې وشي. دې سره میم که نن سبا وګورئ نو د یوټیوب یا سوشل میډیا دور دی، ټیک شو، او ډېر فنکاران چې دي هغه سایټ ته لاړل پوهېږي، خو ډېر فنکاران زموږ داسې دي خصوصا د مختلفو ضلعو که مونږ خبرو وکړو هغوی سوشل میډیا نه ډېر لرې دي، په هغه ترتیب په هغه طریقه باندې نه پوهېږي. نو داسې څه پلان شته چې د هغه فنکارانو دپاره ډیجیټل سکلز په باره کې چېرته ورکشاپ یا داسې څه؟ مونږ خو لکه اتھورټي خو لکه پریویسلی هسې څه ورکشاپ کړی دی نه، خو دا یو برین سټارمنګ پکې روان دی چې لکه مونږ داسې څه وکړو، داسې څه ټریننګ غونته کې د ټریننګ په فارم کې یا داسې یو ورکشاپ ورته ووایو. خو ورکشاپ ډېر لکه شارټ غونته کې ډیوریشن او د هغې کافي ټایم هغې له ورکول پکار. مونږ وایو چې داسې یو باقاعده یو داسې یو پروګرام سټارټ کړو چې په هغې کې د دې اپګریډیشن غونته کې وشي. اپګریډیشن ان د سینس چې لکه ډیجیټل سایټ ته دې راشي. تاسو ته پته اوس لکه دا مثال لکه دا ډېر ډفرنٹ انسټرومنټس دي هغه تاسو ډیجیټلی وایلی شي، تاسو ته پته هم نه چلي چې لکه دا لکه اے آی دور دی، اے آی دور دی که نه. نو مونږ دا اکثر دي ته چې رام شي نو لکه دا ډسکشنز کې ورسره مونږ هم دا خبرې کوو چې ګورئ تاسو هم لکه خپل ځان اپګریډ کړئ چې لکه دا یې څه ګریونسز دي نو مونږ ورته چې دکه هر یو شیز په خپل ځای، خو لږ تاسو به هم په خپل دغه کې چینج راولئ وت چینجنګ سم سرکمسټانسز. تاسو به خپل سکلز چې کوم دي نو هغه شان به اپګریډ کوئ که نه. تاسو ته پته ګورئ بینګ ان آفیسر که زه خپل ځان نه اپګریډ کوم نو زه هم بالکل لکه رستو پاتې عمر ټول د زده کړې نوم دی، ټول عمر به زده کړه لرنینګ دی. نو چې څومره کم کس زیات لرنینګ کوي او کم کس خپل سکلز امپروف کوي نو هغه په یو فیلډ کې مخکې دی. بالکل جی. نو د اے آی چې کوم انسټرومنټ تاسو وایي مختلف دی راځي، داسې فنکاران هم چې هغه بس مایوسه شوي چې یار وخت چې دی داسې خو په کمپیوټر جوړېږي مونږ به څه کوو، داسې څه کیسز راځي؟ نه جي نه، بس هغوی خو اجسانا داسې هېڅ نه وي، هغوی خو وایي چې بالکل دا خبره ستاسو ټیک ده، لکه مونږ له هم پکار دي چې لکه داسې وکړو، بلکې دا وایي چې لکه ډېر نومونه هم والي چې لکه هغوی زموږ نه ښه نه دي او لکه دا وګوره مخکې نو ما ورته یم دکه وجه ده چې ستاسو نه ښه نه دي خو مخکې دي، نو د دې دکه ریزن دی او بس د دې صرف یو حل دی چې تاسو له اپګریډ کې لکه حکومت به تاسو له ټیک ته پیسې درکړي، ستاسو په بیمارتیا کې هم لکه دومره ډېر آرټسټان دي نو لکه هر چا ته رسیدي هم نشي که نه. نو لکه د دې یو حل دی چې تاسو په خپل سکلز چې کوم دی نو هغه امپروف کړئ او لکه دې کمپټیشن کې په خپل ځان وړاندې بوځئ. صحیح. او په پېښور کې خو میم نشترحال چې دی نو دلته بحال شو، ټیک شو، تھیټرز پکې کېږي، تقریبا مختلف اکټیویټیز کېږي. د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې داسې تھیټرز کول یا د دې لپاره څه پلان شته د کلچر ډپارټمنټ؟ نه جی فی الحال خو زموږ خیر داسې نور ایریاز کې نشته، خو دا ده چې مونږ هلته هم دا هغه ځای کلچر پروموشن دپاره مونږ لګیو لکه ډفرنٹ دا هزاره فیسټیولز کوو، اکثر هزاره کې هم زموږ په دې کال کې پلان دی. داسې چې کوم دی نو سوات فیسټیول کوو، کالام فیسټیول، نو لکه داسې لکه ډفرنٹ ځایونو کې چې کوم دی نو مونږ ځو، لکه دا هم د هغه ځای زیات خلک لکه مونږ سره خیر لکه چې کوم اوس دا هنر میله ده نو اول اوور د کې پی مو خلک راوړو، خو داسې ډیفینټلی چې کوم سیټي کې د هغه ځای سیټي خلکو تعداد پکې لږ سیوا شي نو لکه هغه ځای کې او هم د هغه ځای سپیشل فنکارانو پرایورټي هغې ته زمونږ بیا هغه پرایورټي. نو داسې شته لکه فیسټیولز او داسې دغه شته، خو سپیشلی داسې څه نشته، هول ټایپ فیسیلیټي نشته. صحیح. که مونږ سوچ وکړو میډم نو رباب یا دا مونږ وګورو سرندا تقریبا یو د هغې غږېدونکی پاتې یا که دا شانتې مونږ وګورو ستاسو په ریسنټلی چې کومه هنر میله وه په هغې کې هغه یو آرټسټ دی ویکسینګ والا څه که دا موږ وکړو یو ویکسینګ والا یو آرټسټ پاتې دی، هغوی وایي چې زموږ دا کار چې دی نو که زه لاړم ما نه بعد څوک د دې کولو وال نشته. د دغه رنګه ختمېدونکو فن هنرونو دپاره د هغې د پریزرو کولو دپاره څه پلان شته، مطلب چې خلک نور زده کړه وکړي، چې ته ورکشاپ یا همداسې ټریننګز وغیره؟
زمونږ اصل کې دا نشترهو چې تاسو کوم ګورئ نو لکه مونږ دا یو پلان دی چې بلکې کار پې لږ ډېر سټارټ هم دی، مونږ دلته داسې سټولز لګو پری فیبریکیټډ سټولز چې کوم دي نو دا سټولز به ای سپیشل د دې دپاره چې په دې کې لکه داسې ټایپ خلک خپل هنر پیش کړي. دویم پای کې مونږ دا پروګرام دی چې داسې یو اکیډمي غونته کې هلته جوړه کړو. هغه اکیډمي چې کوم دی نو هغه ملټي پرپز به وي که نه، لکه یو به دا وي چې لکه تاسو څنګه دا رباب دی یا داسې بل میوزیکل څه دغه دی نو هلته به د هغې لکه غونته کې ټریننګ یو پروګرام چې دي دکه ټایپ زمونږ لکه اوس څنګه دا ویکس والا تاسو خبر ویکس پینټینګ والا داسې د کس دپاره به لکه مونږ داسې وکړو ټریننګ به ارینج کړو. کم کسان چې انټرسټډ دي مونږ به د سره هغه کنیکټ کړو نو د به هم له خیر خپل لکه لږې ډېرې پیسې چې کم حکومت ورکولی شي هغه به ورکړي یا چې کم کس راځي او لرنینګ کوي که نه که هغه ورله لږ ډېر دغه ورکوي. لکه مونږ به یو پلیټفارم دي ته پرووایډ کوو نو دا به انشاءالله ډېر زر وشي. مونږ دلته بلکې کار سټارټ هم دی دلته لکه لږ ډېر دغه دی میپینګ شوی دی سی این ډبلیو به انشاءالله په دې ډېر زر کار سټارټ کړي. صحیح ده میډم، د اخري سوال به مې وي د خیبر پښتونخوا فنکارانو ته څه داسې ستاسو د سایډ نه څه داسې نوي راتلونکي څه خوش خبري څه حالات داسې څه پلان څه شته نو بس انشاءالله مونږ به دی چې کله هم داسې څه پروګرامز وي نو مونږ به دی چې کوم دی نو انګیج کوو پکې او ښه پوره کوشش به کوو چې کوم ډیزرونګ آرټسټ سي ټیک شو هغه به پکې انګیج کوو. نور د دې دپاره لکه اوس وګورئ مونږ لکه سیول ایوارډز لیږلي دي نو پای کې چې کوم فاینانشل اسسټنس دی نو هغه پکې مونږ هغې فنکارانو له ایښی دی چې کم کامپیټنټ هم دي ډیزرو کوي هم خو چې فاینانشلي هغه ویک هم دي نو انشاءالله که دکه ایوارډز وشو نو دکه به م هغه ډیزرونګ کسانو ته ډېر هیلپ میلو شي په دې کې که نه. او بل دا چې زه تاسو ته دا هم ووایم چې لکه دلته زموږ په دې نشتر هول کې په 5 6 اپریل کې چې کوم سوري 5 6 7 جون باندې یو پاک چاینا یو بل ایونټ پکېږي ځکه چې 75 سال پاک چاینا فرینډشپ چې کوم دی نو هغه به برابر شي نو انشاءالله په پیښور کې به ډېر زر چاینیز راځي خپل سټولونه به لګوي. مونږ به پیښور والا خپل سټولونه کې پي والا خپل سټولونه لګو او چاینیز چې کوم دی نو هغې به خپل همدا ټایپ هنرمند دکه آرټیزنز به راځي نور فنکاران به زموږ راځي نو ګوره دا به د دې نور هم ایکسپوژر وشي او لکه ډېر ښه فاینانشل سپورټ به هم دې ته میلو شي او چاینیز په دغه ګوره چې فورنرز راځي نو ډیفینیټلی د دې هغه لیول چې کوم دی به زیات دغه شي ځکه چې نن هم تاسو کته نو هغه یو کس وي ما دا خپله یو آرټي کرافټ هغه وي دا ما په 25,000 چې کوم دی نو سیل آوټ کړه نو بس دا کافي دغه دی چې تاسو ګوره فری وینیو میلو شي فری خوراک فری سټول. زما په خیال سرکار خپل حق ادا کولو کوشش کوي پوره حق ادا کولو کوشش کړی دی. صحیح ډیره زیاته مهرباني میم د دغه حوالې سره که راته ووایئ ستاسو په جون کې شندور فیسټیول روان دی هغې تیاریانې څنګه روانې دي؟ شندور فیسټیول خو تیاریانې شروع دي بلکې ډي سی لور چترال چې کوم دی نو خو پری شندور پریپریشنز هم سټارټ کړي دي. لکه شندور نه مخکې تاسو ته پته پری شندور لکه هغه میله لګي پای کې هغه گیمز د دې خپل پولو گیمز او دا ټول شیزونه کېږي نو هغه سټارټ تو انشاءالله. بس د لارو میډم چې کوم روټس دي د هغې څه صورتحال دی څه بهتري راغلی ده دې کال؟ جی بس هغه روټس باندې خو چیف سیکرټري سپیشل انسټرکشنز ورکړي دي ان ایچ ای والو ته چې لکه تاسو ګورئ لکه په دې باندې خپل کار تیز کې یو څو بریجز دي په باندې لکه د هغه ځای لوکل خلک ډېر ریزرویشنز دي چیف سیکرټري ورته چې تر څو پورې تاسو لکه پرمننٹ بریجز نه دي جوړ کړي نو لکه دا چې کوم ټیمپرري بریجز دي دا به نه لرې کوي نو لیټ سی. خو خیر اوس دې ځل په ډېر سیریس دغه شوی ډسکشن شوی دی او ډېر سینیر انسټرکشنز ورکړي شوي دي بس بهتري به مونږ وینو انشاءالله بهتري به راشي. کتونکو ته بس دعوت دی چې دې ځل میډم و چې لارې به هم تقریبا د هغې غوندې نه وي لګي ښه به وي بهتري به پکې وي. نور میم ستاسو که د کتونکو ته سویل غواړئ د ټوریزم حوالې سره نو زموږ پلیټفارم تاسو ته حاضر دی. بس زه خو دا وایم چې کې پی ډېره ښکلې ده بلکې پوره پاکستان ډېر ښکلی یو خو صرف دا نه چې دلته ځایونه ډېر ښکلي دي یا موسمونه ډفرنټ دي او ښکلي دي دلته زموږ یو هسټري ده کلچر دی لکه تاسو ته پته څومره انګریزان راځي پاکستان ته
لکه هغه ګنداره کلچر ګوري او. تاسو ته پته لکه ډیفرنٹ ای ډیر انجوای کوي کنه مم. او لکه زه خو لکه په خپل ز ډیره هیستوري لور یم ښه دي. لکه ډیر ډسکشنز چې کلم کوم نو لکه چې کوم دا فورنرز دی ای وی چې موږ خو سپیشل دي شیزونو لرازو زموږ په دې ایونت کوم تاسو وګورئ رشین Foreigners مو وو دي. ایټالین مو په مورنینګ کې راغلي دي کني مورنینګ کې زموږ خلک د ګرمۍ د لاس او زموږ خپل خلک ډیر لیټ او ای راتلل مورنینګ کې رالل ایونینګ کې رالل د شپې رالل مهم. نو لکه ډیر دغه نو زه دا وایم چې لکه زموږ د عوامو څه ذمہواری پیدا بالکل. کیږي څه ریسپانسیبিলিټي چې لږ موږ د خپلو شیزونو پوزټیو او. ایمیج پیش او. کو او لږ د ټورست چې راځي نو هغه ته د یو ښه قربا په حیثیت چې کم دین ویلکم وکړو که هغه انټرنیشنل ټورست او که هغه زموږ لوکل دی بالکل جی چې لکه زی د دې ځای نه چې یو ډېر پوزټیو ایمیج د پاکستان ځکه تش په ځایونو ښکلو کېدو باندې خو نه او جی کېږي بالکل خلک او چې خلک مهمان نوازي او دا چې زموږ اسیم مشهور دي چې دا ځان سره سکیورټي چې دنو مست سکیورټي نو موږ خو سکیورټي بلکې ډېر سپیشل سکیورټي پرووایډ کوو سپیشلی چې کوم انټرنیشنل ټورست او لکه دلته ورته موږ کو اول اوور پاکستان چې کوم دی او بلکې خیبر کې پختونخوا. سپیشلی موږ باقاعده دای هغه ټورست لیست شیر کو پولیس سره ښه او دي. هغه چې کوم دنو بیا پراپر سکیورټي پرووایډ صحیح ده ډیره زیاته مهرباني میډم موږ سره د ناست چې موږ له د وخت راکو ثانک یو سو مچ